په منځ کې د خشوع راوستو، په منځ کې چې خشوع راولي د هغې ډېر اسباب دي. زه به یو څو ذکر کړم چې کله د پکې دا وسته په منځ کې به خشوع وي. ډېر اسباب علماو ذکر کړي. غټ سبب دا دی چې ستا په زړه کې دی کله چې ته ودرېږي چې زه چا ته ودرېږم؟ رب العالمین ته ودرېږم. کله چې ستا په زړه کې دا و چې زه رب العالمین ته ودرېږم، بس ستا د زړه به بلکل د عاجزۍ نه ډکي او د خشوع نه به ډکي او د اندامونه به دې په ارام وي. کله چې یو سړی د رب العالمین تعظیم په زړه کې ناسي، نو چې کله هم هغه ته د الله سبحانه وتعالی خبره راشي او هغه ته مخامخ ودرېږي یا د هغه کلام اوري یا د هغه د پیغمبر خبرې اوري، نو په ده کې عاجزي راشي او خشوع پکې راځي. وجه سره چې په زړه کې څه ناست دی؟ تعظیم دی. نو کله چې ته رب العالمین ته ودرېږي الله اکبر وې، نو په زړه کې دا راوله چې ته چا ته ودرېږي؟ ته رب العالمین ته ودرېږي. رب العالمین ته چې ودرېږي نو ښه پوره په عاجزۍ کې به ودرېږي، لکه څنګه چې د هغه د شان سره لایق دي، څنګه چې د هغه ادب او احترام او قدر پکار دی. دویم، په منځ کې خشوع په دې سره راځي چې ته په هر فعل کې سوچ وکړې، د منځ په هر کار کې سوچ وکړې. لکه اوس کله چې ته په منځ باندې ودرېږې نو اول دې څه ووایې؟ الله اکبر. په دې الله اکبر کې غټه معنی پرته ده. خو د هغه چا دپاره چې په هغه کې خشوع وي. نور زمونږ الله اکبر څنګه؟ الله اکبر. په داسې بیا به د خپل سوچونه شروع کړي، قرضې څومره ورکړې او څومره به رایلي. او نن داسې چلو شو چې د ټیکهدار د ده نه د لس لیله پرې کړو، د 15 دې کټ کړو. ولې دا سوچونه شروع شو. کوم سړي په منځ کې چې خشوع وي، چې کله رب العالمین ته ودرېږي الله اکبر، الله لوی دی، په دې چې دی یو سوچي الله لوی دی د هر څه نه. نو داسې یو مخلوق نشتی په ټولو مخلوقاتو کې چې هغه د رب العالمین په شان دی یا د هغه مقام ته رسي. چې ګوره د سوچ وکړو نو دا فایده به کې پرته ده، او چې کله به کې سوچ وکړو نو د دې ټکي تعظیم په زړه کې پرېوتو الله اکبر. نو دې سره دی خشوع راله په زړه کې. رکوع له چې ورغې، سجدې له چې ورغې، سوچ وکړو دغه ټیم کې چې زه چې د خپل تندی एकदम په دې ځمکه باندې د ځان ذلیله کول دي. خو دا موږ چې ځان ذلیله کوو رب العالمین ته، ولې؟ ځکه چې رب العالمین یو غټ ذات دی او هغه ته چې تندی موږ ټول عمر له کېدو تندی په خاورو کې خاورې شي نو بیا هم کمه ده. په خاورو کې چې خاورې شي بیا هم کمه ده. خو د هر انسان زړه ته دا خبره راځي چې کله د هغه په منځ کې خشوع وي. یو دا سجده ده چې هغه دا سوچ کوي چې یا الله که زما دا تندی په دې خاورو کې خاورې شي نو هم څه پروا مې نشته، او یا الله که په خاورو کې خاورې شي نو ډېره کمه ده. دا هېڅ خشوع نه ده، دا هېڅ عبادت نه ده. او یو هغه سجده ده چې پوزه له ځمکې ته رسېدلې نه او بیا ناسي، یو دا سجده ده. نو د دواړه سجدې یو شان دي او په دې دواړو کې خشوع ده، که نه؟ د دواړه یو شان دي کوم چې منځونه کوي، او د دواړه ښه ښکلی منځ کوي، او یو شان منځونه به ترې قبلېږي او یو شان ثواب دی. تاسو منئ؟ د ځمکې او اسمان فرق دی. دا دې سجدې ته وګورئ چې لږ پوزه لګېدلې نه بیا راپاسي. یو هغه رکوع دی چې انسان ټیټ شي الله ته. ګوره دا ټیټېده چا ته دا هم ګوره ذلت دی، خو دا ذلت موږ قبلو کله چې د الله سبحانه وتعالی په حق کې هغه ته ذلت او د هغه په مخ کې ذلیله کېده، دا موږ شرف ګڼو، دا موږ عزت ګڼو. نو کله چې ته ټیټ شو نو ستا په زړه کې دا رالو چې رب العالمین یو غټ ذات دی، ځکه خو موږ ټیټ شو هغه ته. نو زړه دې د هغه سره دی. اوس ګوره، او یا الله که زه ټول عمر ته دې چې ټیټ ولاړم هم کمه. یو دا سړی، یو هغه سړی دی چې د قیام نه رکوع ته معمولي سر داسې راکته کوي، معمولي او عجیبه غونته کې شکل جوړ شي، دغه سړي صورت جوړ شي، عجیبه غونته کې صورت یې اجري معمولي راټیټ شوی، او بیا سکڼې نه شي او بیا سیده ودرېږي او بیا له پوره ولاړ نه بیا سجدې له ورشي او په سجدې کې پوزه لګېدلې نه بیا راپاسي او بیا را پوره راپاسېدلی نه بیا ورشي. دې منځ ته خشوع وایي. د دې سړي زړه د الله سره دی، د دا چلونه چې کوي نه. که د دې زړه د الله سره وی دی به دې منځ کې ډېر رولېږي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله چې هغه مونځ کو جړل به ډېر او د هغه لور
عائشہ رضی الله عنها چې رسول الله ته په آخري وخت کې کوم وخت چې رسول الله نه جوړ او ابو بکر صدیق مخکې کې رسول الله جاری دي او دغه جړای د لاسه به خلک چې دي دغه په تلاوت نه پوي دی ولي جاری شي چې لې چې ابو بکر صدیق دومره جاری جواب هغه په دې جړل چې د عمل په زمان الله قبله او کنه قبله اوس د زړه د چا سره دی د زړه د الله سره دی او زه تاسو د زړه نه د نصیحت کوم موږ څومره منځونه کړی چا به د بالغېدو نه بعد 15 کاله کړي چا به 10 کړي چا به 40 کړي او چا به 10 کړي چا به 15 کړي ځان سره سوچو کومه جواب مرا کوه د کوم منځ مبارک ته سوچ کړی چې دا الله قبول کړي که نه به قبول کړي 15 کاله سره منځو کی 40 کاله سره منځو کی دا کوم چې سپینګری 50 کاله منځو کی په دې 50 کاله کې د کوم منځ سره د سوچ کړی چې موږ الله قبول کړي که نه به قبول کړي یا دا 50 کاله بعد ځه دومره تقوا نه و چې په ټیم کې سوچ کړی 50 کاله بعد 15 کاله بعد 15 کاله بعد 10 کاله بعد کوم سړي دا سوچ کړی چې 10 کاله چې موږ منځونه کړي دا الله قبول کړي که نه قبول کړي دا سوچ کړی ځان سره جواب ځان لورکا او ځان سره رښتیا وایي بالکل سیده ځان دغه ته سوچ کړی کنه که سوچ دې کړی نو ښه کوشش وکړه او ته په سیده لار روانې او که سوچ دې نه کړی نو بیا داسې کار وکړه چې خپله مانځه کې خشوع راوله او خپله رابطه چې دی هغه د رب العالمین سره مضبوطه که خپله رابطه د رب العالمین سره بالکل مضبوطه که دا دویم سبب شو دریم سبب دا دی په مانځه کې د خشوع راوستو چې ته د قرآن ترجمه زده کړي او چې کله د قرآن ترجمه تل ستا په منځ کې خشوع اوس یو امام لګیا دی كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق امام لګیا دی وکله چې دا روح اورسي الله وکله چې دا روح اورسي مریت او په دغه ټیم کې د پنډۍ سره ولګي او ساتي وځي الى ربك يومئذ المساق نو بدغه ورځ به د خپل رب ته مخامخ کی او چې سره په ترجمه پويږي ناغه په دې کې ډېر خشوع کی او کې دې چې کله جاړي ځکه چې په دې معنی پوه دي تاسو به خیر کړی د عرب په دې منځونو کې چاړي د امامانی جاړي دا یو ځای چې هغه په دې معنی باندې غالبا پوي نو زموږ د ځینې بيدینو ویدو بناوټي کار کوي ځان خي د ځان خینه او دا بناوټي کار نه دی په مسلمان باندې بد ګمان نه کوي به خاص کر چې امامي اول به خو ګمان کوي دی په دغه ټینګ کې به خشوع کوي او هغه معنی باندې پوه ته عجز یې ته غریب یې ته د قرآن په دې معنی نه پوهېږي نو چې ته په معنی نه پوهېږي نو ته به لازم سوچونه بهر کړې او ته چې سوچونه بهر کړې نو کېدای شي چې ته به یو تلاوت کې به جړا شي یی به جړا کېږي خو هغه څوک چې خبرې کوي اوس یو سړی راشي مثال یو سړی راغی د بل ملک نه لکه بنګالی دی یا انډونیشیا والا چاینا والا یا انګریز دی او یو سړي لکه جبه نه ورځي او هغه د دړه او د غم نه یو ډکه قصه موږ ته اوري او جاړي او بنګالی دی په خپل ژبه کې لګي کیرلا والا دی په خپل ژبه کې لګي دا هغه ژبه یې عجیبه ونده کېده او موږ ته ټول نه شي او هغه جاړي موږ به څه وایو ته خو دې ساده سړی لکه جلا د صورت خو عامې خبرې کوه که نه نو موږ دې سړي ته وایو چې ته ساده سړی والله که ته دې سړي په دې خبرو باندې پوه شوې نو ته به دنه زیات جاړې ځکه چې دې چې کومه قیصه کوي په هغې کې د سړي ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتی ورسره شوی دی او په ده باندې ډېره غټه حادثه راغلې ده اوس ګناه چا ته دی دا چې جاړي که دا چې کوم نه پوهېږي په جواب باندې دا کوم چې نه پوهېږي نو دا به کومه غلطي چې موږ هغه ته نسبت کوو چې دی ځان ښیي او دی دروغ وي او دی بناوټي جړاګانې کوي دا به کومه غلطي چې موږ د دې نسبت هغه ته کوو څلورم دا چې خپل نظر کنټرول ساتل دې سره په منځ کې خشوع راځي بالکل کنټرول ساتل د سجدې په ایزي باندې د دې سره په منځ کې خشوع کوم سړی چې په منځ کې اخوا دېخوا ګوري بره ګوري کته ګوري مخامخ چې کومې نقشې لګېدلې دې ته ګوري په منځ کې د خپل کپړو ته ګوري په دې چې کوم ډیزاین جوړي هغې ته ګوري دې سړي په منځ کې خشوع نه وي بله دا بل سبب دا دی په منځ کې د خشوع چې ته منځ ته چې کله وردننه کېږي منځ ته چې کله وردننه کېږي نو داسې کار
ختموا د منځ نه مخکې هر هغه کار چې ستاسو ته ضرورت کوشش کوئ چې د منځ نه مخکې ختموا چې به د په منځ کې سوچ نه راځي دا چې استعاذه کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په منځ کې ویل چې د شیطان د انسان نه لري ځکه چې د خشوع خرابوي د سو کې د شیطان